یو نهه خویندو خدمت ته راغلی یم چې نه خویندې دي راځه ته هم راشه ولې جلې یم د هلکانو کالي اغوستي ته څوک یې جلې یم د هلکانو کالي مې اغوستي ښه نو د هلکانو کالي دې ولې اغوستي مجبوریت نه نغه خویندې مې ګټلو څوک نشي نشي کار چې سړی وکړي مجبوریت نه ته جنۍ او بل څه ښه د هلکانو کالي دې اغوستي دي زمندو دیو نهه خویندې دي نو دا ورور سره مې لاس راولو خو دا ورور نه دی زمندو دا جنۍ ده خو زمندو بالکل چې دا حالک کالي لباس د هلکانو دي چې بیا بار وځي څه کوي بار چې نه چې هغه سره نه کېږي کار مار کې بار او ولې نه ښه نو زمندو راځي دغه قصه واورو کور ته یې ځو را سره اوسئ څنګه د ژوند ژوند همداسې خرابه دی او دغه لور مې چېرته شکار پیدا شي دغه لور مې نرانو کالي اغوستې وه همدغسې کار کوي کاله وکړه ډېر عزتمندو ویډیو مو کتله دغه سایټ کې چې ما کومه ویډیو لګولې وه دا نهه خویندې دي مطلب د دغه مورکۍ نهه لورینې دي او زامن یې بالکل نشته او خاوند چې کوم دی هغه هم بیمار دی تاسو وکتل ته په خدای باور وکړه ما چې دغه هلک دغه کس ولیدو نو ما خپله هم دا سوچ وکړم چې دا به هلک خو نه دا هلک نه دی د هلک جامې اچولي دي او دا هم جنۍ ده کله چې د خبریال ورسره میلاو شي هغه هم حیران شي او تپوس ترې وکړي چې ته ولې ما سره لاس نه میلاوې نو دا جنۍ ورته ووایي چې زه هلک نه یم زه جنۍ یم نو غربت غریبي دومره انتها ته رسېدل د قدرمندو زموږ په ټولنه کې ډېر مالداره باعزته خلک شته دي ډېر شتمن خلک شته دي زه په هغه شتمنو خلکو غږ کوم په هغه مسافر ورونو غږ کوم چې کوم ماشاءالله الله پاک له سرمایه ورکړې ده راځئ د داسې غریبانانو مرسته وکړو د داسې غریبانانو لاسنیوی وکړو دا کوم مال حال چې الله پاک موږ له راکړی دی دا د دې دپاره راکړی چې موږ د غریبانانو سره کومک وکړو دا په موږ هم یو امتحان دی او په دغه غریبانانو هم یو امتحان دی دغه خورکۍ تاسو وګورئ د هلکانو جامې اچولي دا وایي چې زه د کاڼو کار هم کوم زه ګاډۍ هم چلوم زه لرګي هم ماتوم تر څو د دې خپلو خویندو د دې مور چې کومه نفقه ده هغه پیدا کړم دوستانو یقینا تاسو وګورئ قسم په خدای چې ما دغه ویډیو وکتله نو ما له ژړا راله ځکه چې په دې معاشره کې په دې ټولنه کې زموږ دومره مالدار خلک شته او بیا داسې غریبانان هم شته دي چې د هغوی د رزق درک نه لګېږي دغه مورکۍ په ژړا کې وایي چې زموږ په کور کې نه د وړو درک شته نه پکې د چیني شته دی نه وړه شته نه غوړي شته دی نو عزتمندو هیله درنه کوم چې د داسو غریبانانو مرسته وکړئ راځئ دا نوره ویډیو ګورو بیا پې خبرې کوو قسم که موږ ډوډۍ په ماړه خېټه خوړو درته بېګا بای 500 د سلو بسونو ډوډۍ قسم که موږ ډوډۍ په ماړه خېټه خوړو درته بېګا په وایم السلام علیکم نو عزتمندو مخکې به د دې ویډیو تاسې تعقیب کړی چې عزتمندو دا هلک نه بلکې عزتمندو دا جنۍ ده د هلکانو کالي اغوندي بار وځي او کور لپاره یو 2 روپۍ نفقه پیدا کوي خو حالات ډېر خراب دي کار قسم کوي چې شی کوي پیدا کوي اوړه څومره ګران دي قسم نن څو لسمه ورځ ده چې 500 روپۍ نه قسم که موږ زیات اوړه راوړي قسم که راوړي نه خوانې لورونه بیخي بالکل نشته او زه خپله ورته که چې کار وي بس همدا ماته ګوري که راوړو خوري او که نه وي همداسې ماله وکیل اوسه پورې په تا چا شک کړی چې ته جنۍ نه نه دی کړی چې وایي که هغه زیات پرېته بیا بزي دی قدرمنو تاسو ویډیو وکتله دغه ویډیو ډیره زیاته دردونکې ده تاسو وګورئ دغه جنۍ ده دا هلک نه دی د نهه خویندې دي کوشش کوي چې د خپلو خویندو لپاره د ځان نه کوم هغه ګیټ اپ چې دی هغه یې د هلکانو جوړ کړی یقینا چې تاسو وګورئ تاسو به په لومړي ځل باندې چې کله دغه جنۍ وینئ تاسو به هم وایئ چې دا هلک دی یقینا د ځان نه هلک د دوی دپاره جوړ کړی دی چې د خپلو خویندو دپاره د خپل مور دپاره حلال رزق وګټي نو د دې د وجې نه چې کوم دی دغه په ځان باندې دغه تکلیفات دغه خوارۍ برداشت کړي دي زه په هغه مالدارو خلکو باندې غږ کوم چې چا وس کېږي څوک چې غټې غوښې نه خوري نری غوښې خوري داسې شتمن خلک زموږ په دې ګاونډ کې شته دی چې هغوی د ماښامې چرګ خوري او د سهارې غوښې خوري نو تا نه به الله پاک د دغه ګاونډي تپوس کوي کوم ګاونډي چې ستا په چم چاپېریال کې وږی پروت وي نو کوشش وکړئ چې خپلو بچو له غوښه 2 کیلو وړئ نو 1 کیلو یوسئ دغه 1 کیلو چې کوم دی په خپل چم چاپېریال کې هغه غریب سره مرسته وکړئ چې هغوی په کال کې هم غوښه نه وي لیدلې یقینا دا ډېر زیات غریبه کورنۍ ده دوستانو د دې تر څنګ په افغانستان کې پاکستان کې نورې هم ډېرې زیاتې غریبې کورنۍ دي
کوشش وکړئ د خپل وس مطابق د دغه غریبانو سره کومک وکړئ ترڅو تاسو چې هغه دنیا ته ځئ چې ترڅو تاسو غاړه خلاصوي او الله پاک یقینا په غریبانو باندې هم امتحان کړی دی او په مالدارو باندې هم د مالدارو نه به دغه د امتحان تپوس کیږي چې تعالی ما مال درکړی او تعالی ما جایداد درکړی آیا تا د خپل یو غریب ورور سره د خپل یو غریب ګاونډي سره کم کومک کړی دی که نه دا حساب له به د غریب نه هم امتحان اخیستل کیږي تپوس کیږي چې تا په خپله غریبۍ باندې صبر کړی دی که نه نو یقینا دوستانو دغه ویډیو مې په دې خاطر جوړه کړه چې ترڅو زمونږ کم مسافر رونه دي کم شتمن رونه دي هغوی د دغسې کورنو سره مرسته وکړي دوستانو د نورو ویډیوګانو لپاره زمونږ سره اوسئ زمونږ پیج زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ هر چیرې یاست ښاد او آباد اوسئ